ملګرو سلام. زموږ درس نن په غین دی. غین واو الف څه ترې جوړیږي؟ غوا. غین واو ری. غین واو ګډ لیکل کیږي او ری څنګ ته راځي. غور. وای په دې شي غور وکړه، سوچ وکړه. غین واو ری هی څه جوړ سو؟ غین واو ری او هی غوره. غین واو ټی غوټ. غوټ چې ځینې خلک ورته غټ وایي. ګورئ غین واو الف ورسره و غواوه، خو د الف په ځای چې ری راغله څه شی جوړ شو؟ غور. خو که غین واو ری نه وروسته هی راغله غوره ترې جوړه شوه. یعنې دغه توري دي چې یو بل بدلوي نو د کلمې معنا هم ورسره بدلیږي. غوا. نازو غوا لري. د هغې غوا شیدې کوي. زما شیدې خوښیږي. غوا. غین واو الف غوا. نازو غوا لري. د هغې. هغې کې هی غین یې. هغې غوا شیدې کوي. شیدې شین یې دل یې شیدې. زما شیدې خوښیږي. نازو غوا لري. د هغې غوا شیدې کوي. زما شیدې خوښیږي. راځو د تورو تمرین ته. غین او ری. غین ری ګډ لیکل کیږي. غر ترې جوړیږي. خو که غین او لام وي بیا هم غین او لام ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ غل. که غین لام او یی وي بیا څه جوړ شو؟ درې واړه ګډ لیکل کیږي. غلی چې خاموش ته وایي. غین لام الف وي درې واړه ګډ راځي بیا څه ترې جوړ شو؟ غلا. ګورئ غین او ری ده غر. غین او لام دا شی راځي غل. خو که غل سره یوه یې یو ځای کو څه شی جوړ شو؟ غلی. او که د غین او لام سره الف راسي څه جوړ شو؟ غلا. ګورئ غین او ری و غر. د ری په ځای له غین سره لام یو ځای شو څه جوړ شو؟ غل. که لام سره یې یو ځای کو څه جوړیږي؟ غلی. که د یې په ځای الف ورکو یعنی غین او لام نه وروسته الف راشي غلا ترې جوړه شوه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.